سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې د دې جملې زده کړو. هغه هم په اوسنۍ تېره شوې او په غیر روانه زمانه کې مختلفې زمانې دي. دوه جملې زه جوړوم، یوه جمله به تاسو جوړوئ چې په یاد مو وي دغه جملې. کله چې موږ وایو زه پوښتنه کوم، یعنې اوسنۍ زمانه کې فعلا چې کوم موږ پوښتنه کوو لګیا یو وایو اش فغاګه. دوستانو تاسو ار هم تلفظ کوئ او ار هم فراګه هم وایي، فغاګه هم وایي. او دا خو اوسنۍ زمانه وه، زه پوښتنه کوم اش فراګه. او کله چې موږ وایو ما پوښتنه وکړه، مطلب پوښتنه مې مخکې کړې ده، نو دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي ich habe gefragt. دا تېره شوې زمانه ده دوستانو. او بله جمله ده په آینده زمانه کې، غیر روانه زمانه کې زه به پوښتنه وکړم. نو دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایو؟ تاسو کمنټونه کې ووایئ چې په یاد مو وي. همدغه یوه اسانه طریقه ده چې الماني ژبه تاسو انشاءالله یادوئ.